په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د اوبو د مدیریت په اړه د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو غونډه. د چین په یوه کارخونه کې د چاودنې له امله پر اوښتو تلفاتو د اسلامي امارت خواشیني. له چینایي شرکتونو سره د میساینک د چارو په چټکتیا د کانون او پټرولیم د وزیر ټینګار. او هرمزتنګي کې د فرانسوي کښتۍ په نښه کېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د سور 14مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت پر ایکس لیکلي د عبدالسلام حنفي په مشرۍ د مالیې، د کلیو بیا رغونې او پراختیا، کرنې او اوبو لګولو وزارتونو د وزیرانو او د انرژۍ او اوبو وزارت او چارو ادارې د مرستیالانو ترمنځ نن چهارشنبه د ترځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا او د هیواد له اوبیزو سرچینو د اغیزناکې استفادې په اړه غونډه شوې ده. په دې غونډه کې چکډیمونو او د اوبو د بندونو د جوړېدو پروسې پر دوام او له ځمکې لاندې اوبو د خوندیتوب او پیاوړتیا په موخه د اوبو د سمې استفادې پر اړتیا ټینګار شوی. دغه راز د کرنیزو کانالونو جوړولو، د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د څاڅکو سیستم او له اوبیزو سرچینو د سمې ګټې اخیستنې په اړه یو شمېر پریکړې هم شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د چین د هنان ولایت په لویانګ ښار کې په یوه کارخونه کې د چاودنې له امله چې د ګڼ شمېر کسانو د مړینې او ټپي کېدو سبب شوی، له اغیزمنو کورنیو سره خپله خواخوږي او تسلیت څرګندوي. د راپورونو پر بنسټ دغه پیښه د اورلوبې په یوه کارخونه کې د چاودنې له امله رامنځته شوې چې پکې 26 کسان مړه شوي وو. د کانون او پټرولیم وزارت خبرپاڼه کې راغلي چې هدایت الله بدري د چین سفیر او د MCCT او MGAM شرکتونو له مسؤلینو سره په کتنه کې چې د میساینک پروژه پر غاړه ده د ژمنو نه پوره کېدو موضوع راپورته کړه. اخوا د پورتنیو دواړو شرکتونو مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د پروژو کار ښه پرمخ ځي، خو ښاغلي بدري ټینګار وکړ چې شرکتونه دې د تړون له شرایطو سره سم عملي ګامونه واخلي او د پروژې چارې دې پر وخت مخته یوسي. کابل کې د ایران سفارت سرپرست علیرضا بیګدلي د اسلامي امارت د ټولګټو له وزیر محمد عیسی ثاني سره لیدلي او پر ګډو پروژو یې خبرې کړې دي. په همدې اړه خپره شوې خبرپاڼه کې د ښاغلي بیګدلي له قبله راغلي د ایران په همکارۍ د میل آتو یا ابو نصر فرعي سړک د جوړېدو چارې په چټکۍ روانې دي او ټاکل شوي چې د دې پروژې پاتې برخه به هم په نږدې 2 میاشتو کې بشپړه شي. د یاد سړک دویم لاټ چې 53 کیلومتره اوږدوالی لري، تر اوسه یې 42 کیلومتره بشپړ شوی او پر پاتې 11 کیلومتره برخه یې کار په چټکۍ دوام لري. یاد 111 کیلومتره سړک د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهم سوداګریز دهلیز بلل کیږي چې د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد په برخه کې مهم رول لري. کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت د رهبرۍ شورا د 23مې غونډې د پریکړې له مخې د سترو پانګوالو، سوداګرو، صرافانو او نورو کسانو ساتونکي چې د خپلو وسلو قانوني جوازونه لري مکلف دي چې د دندې پر مهال او د وسلې د لیږد پر وخت د هر ډول نظامي یونیفورم یا امارتي نظامي تجهیزاتو له کارولو څخه په جدي ډول ډډه وکړي. یاد وزارت ویلي ټول دغه ساتونکي باید خپلې امنیتي دندې په عادي او مناسب ملکي لباس کې ترسره کړي او د دې پریکړې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د دفتر یا اوچا سرپرست تاج الدین ایوالي پر ایکس لیکلي چې هر ماشوم د زده کړې لپاره خوندي ځای او د خپل راتلونکي د جوړولو د وسایلو مستحق دی. د هغه په وینا یونیسف او شریکانو یې په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومانو ته د زده کړو مواد برابر کړي او 232 دولتي ښوونځي یې رغولي څو ماشومانو ته د زده کړې او ودې لپاره ښه چاپیریال برابر شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 610 هغو ماشومانو ته چې
په خوارځواکۍ اخته وو د ژغورنې درملیزې خوراکي کڅوړې ویشلې دي. یونیسف ویلي چې د دې ځانګړو خوراکي بستو ویش کورنیو ته دا زمینه برابره کړې چې خپل خوارځواکه ماشومان په کور کې تر درملنې لاندې ونیسي. د هرات ولایت د تورغونډۍ په روغتیايي مرکز کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د درملنې ځانګړې څانګه پرانیستل شوه. د عامه روغتیا وزارت دوایان شرافت زمان امرخیل ویلي چې یاده څانګه چې د یونیسف په مالي ملاتړ جوړه شوې د ماشومانو د مړینې د کچې د راکمولو او د تغذیې د وضعیت د ښه والي لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د بسترونو په لرلو سره به په سیمه کې د روغتیايي خدماتو د کیفیت لوړولو کې اغیزمن رول ولوبوي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په تیر یوه کال کې ټولې 80 تاریخي ابدې سروې شوي دي او له دې ډلې 15 نوې ابدې ثبت شوي دي. د تاریخي ابداتو د ساتنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې برخه کې 4 ملي او نړیوالو بنسټونو هم همکاري کړې ده. یاد وزارت زیاتوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې 23 تاریخي ابدې بیا رغول شوې او د ځینو نورو د ترمیم چارې لا هم روانې دي. مسؤلین ټینګار کوي چې د تاریخي میراثونو ساتنه د هېواد د کلتوري هویت د خوندي کولو لپاره مهمه ده. د آریانا فون هوایي شرکت ویلي چې په تیر اپریل میاشت کې د مسافر وړونکو او کارګو الوتنو له لارې 8354 مسافر لیږدولي دي. د یاد شرکت په وینا په همدې موده کې 673 ټنه سوداګریز توکي هم انتقال شوي چې له دې ډلې 415 ټنه صادرات او 288 ټنه واردات دي. د صادراتو ډیره برخه وچه میوه، هنګ، زعفران او لاسي صنایع ښودل شوي دي. مسؤلین وایي چې دا شمیرې د هوایي ترانسپورت له لارې د سوداګرۍ د ودې څرګندونه کوي. همداراز یاد شرکت ټینګار کړی چې د الوتنو د پراختیا له لارې به نړیوالو او کورنیو لارو کې خپلې اسانتیاوې نورې هم زیاتې کړي. د ننګرهار ولایت ځایي چارواکو خبر ورکړی چې دغه ولایت په روداتو ولسوالۍ کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره پر 1800 جریبه ځمکه یو استوګنیز ښارګوټی پرانیستل شوی دی. دغه ښارګوټی چې د امیر المؤمنین په نوم جوړ شوی او د ښارګوټي جوړونې او مسکن وزیر مولوي نجیب الله حیات حقانی په حضور کې پرانیستل شو او ورسره په دغه ښارګوټي کې د استوګنې د نمرو د ویش بهیر هم پیل شو. مولوي نجیب الله حقانی ویلي چې اسلامي امارت ژمن دی چې راستنیدونکو کورنیو ته د استوګنې لپاره د ځمکو نمرې په عادلانه، شفاف او منظم ډول وویشي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د اسلامي امارت د رهبر د حکم له مخې د کابل ښار د 6 او 9 ناحیې بازارونو کې د پټاکیو د پلور د مخنیوي لپاره وڅارل شول. د څارنې پر مهال هټیوالو ته لارښوونه شوې چې شته پټاکۍ ونه پلوري او بیرته یې سوداګرو ته وسپاري. دغه وزارت زیاتوي چې دا حکم د خلکو د شکایتونو پر بنسټ د پټاکیو د وارداتو، تولید او کارونې د مخنیوي لپاره صادر شوی دی. ټولګټو وزارت وایاند محمد اشرف حقشناس وایي چې په تیره اونۍ کې د هیواد د اوسپنې پټلۍ له لارې 299,000 او 514 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي او رالیږل شوي دي. د په وینا د انتقالات د حیرتان، اقینې، تورغونډۍ او خواف هرات بندرونو له لارې ترسره شوي چې پکې نفتي او غیر نفتي توکي شامل دي او 244 ټنه د انارو جوس هم صادر شوي دي. هغه زیاتوي د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو او وارداتو زیاتوالی د کارموندنې فرصتونه زیاتوي، ملي عواید لوړوي او د اقتصادي ثبات او ځان بسیاینې لپاره زمینه برابروي. له هېواده بهر دا چې د فرانسې د بار وړونکو کښتیو شرکت ویلي چې د دوی یوه کښتۍ سان انتونیو د هرمز تنګي څخه د تیریدو پر مهال په نښه شوې ده. یاد شرکت ویلي چې په دې پیښه کې د کښتۍ عمله ټپي شوې او کښتۍ ته هم زیان اوښتی دی. د شرکت په وینا ټپي شوې عمله د الوتکې په مرسته د پیښې له ځایه ایستل شوې او اوس تر درملنې لاندې ده. فرانسوي چارواکو ویلي وضعیت له نږدې څاري او د کښتۍ د خوندیتوب لپاره اړین اقدامات روان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ته چین ته د سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګې سره کتلي دي. د راپورونو له مخې دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې خبرې شوي دي. ایراني رسنیو ویلي چې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو بدلونونو او د نړیوالو مسایلو په اړه د نظرونو تبادله شوې ده. دواړو لورو د همکاریو د پراختیا او سیاسي تعامل پر دوام هم ټینګار کړی دی. د قطر بهرنیو چارو وزارت پر ایکس لیکلي چې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي په واشنگټن کې له امریکایي لوړپوړو چارواکو سیباستیان ګورکا
او پال کاپور سره جلا جلا کتنې کړي دي. په دغو کتنو کې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو پر پیاوړتیا، د منځني ختیځ او افریقا په وروستیو بدلونونو او د ترهګرۍ پر ضد د همکارۍ پر زیاتوالي خبرې شوي دي، څو سیمه ییز او نړیوال امنیت او ثبات پیاوړی شي. او وروستی خبر مهم دا چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هګسیت وایي چې واشنګټن له ایران سره د جګړې په لټه نه دی، خو د امریکا موخه د هغه څه پای ته رسول دي چې نوموړي پر هرمز تنګي د ایران ناقانونه کنټرول بللی دی. الجزیرې راپور ورکړی چې هګسیت دا څرګندونې په یوې خبري غونډه کې کړې دي. نوموړي زیاته کړې د امریکا پوځ د ازادۍ پروژې په نوم عملیاتو په چوکاټ کې هڅه کوي چې څو په سیمه کې د ایران تهاجمي اقداماتو پر وړاندې د بیړیو امنیت ډاډمن کړي. هګسیت ټینګار کړی چې د هرمز تنګي د پرانیستلو لپاره به امریکایي ځواکونه د ایران هوایي حریم یا سمندري اوبو ته د ننوتلو اړتیا ونه لري. هغه همداراز ویلي موږ د جګړې په لټه نه یو او پر هرمز تنګي د ایران د بشپړ کنټرول ادعا رد کړې ده. له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو هم دومره وو.